د پاکستان او طالبانو په اړه د تورخم په اړه تازه او نوی خبر. سلام، وخت مو بخیر. په مکړی د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. کابل کې پاکستانی پلاوی پر امنیتي او د افغان کډوالو پر مسایلو غږېدلي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د بهرنیو چارو چارسنبالۍ وزیر یې ملا امیر خان متقي کابل کې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دراني سره پر امنیتي مسلو خبرې کړې دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد ضیا تکل ویلي له پاکستاني پلاوي سره په وروستیو کې د افغان کډوالو د نیول کېدو او د ډیورند پر کرښه د رامنځته شویو ستونزو په اړه هم خبرې شوې دي. د ښاغلي دراني په مشرۍ دغه پلاوی پرون پنجشنبې کابل ته تللی دی. دغه سفر داسې مهال شوی چې پاکستان کې د اورپکو د وروستیو بریدونو پر سر د تورونو پورې کولو له کبله د طالبانو او پاکستاني چارواکو اړیکې ښه نه دي. پاکستان کې له تیرو 2 اونیو راهیسې د افغان کډوالو د نیولو بهیر په چټکۍ روان دی چې د فعالانو په وینا تر اوسه 800 افغان کډوال نیول شوي دي. بل لور ته په تورخم کې د طالبان د حکومت او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ د تورخم لار د یوې اونۍ لپاره تړلې وه. حافظ احمد ضیا تکل په یوه ټویټ کې ویلي د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقي د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دراني سره په لیدنه کې پر امنیتي مسلو سربیره پاکستان کې د افغان کډوالو پر نیولو او د تګ راتګ پر لارو د جوړو شویو خنډونو د لرې کولو په اړه خبرې کړې دي. نوموړي ویلي چې د بهرنیو چارو سرپرست پاکستاني پلاوي ته ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لوی عبوري لارې دي د سیاسي او امنیتي مسلو له کبله نه تړل کیږي او د ګډو کمیټو له لارې د امنیتي مسلو پر هر لارو ټینګار وکړي.